د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه. د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دغه خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خبرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خبرونې کوربه خاکسار زی. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو، زما خاکسار احمد زیب سلامونه، احترامات ومنئ. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د روژې دا مبارکه میاشت باندې په خوښۍ خوشحالي تېرېږي. ګران اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو باره کې معلومات درکوو. په نننۍ خپرونه کې تاسو د امریکا د لویې وچې نه ګیانا هېواد باره کې معلومات درکوم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ او د ګیانا هېواد باره کې معلومات واورئ. بیا هم ښه راغلاست. د ګیانا هېواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې جی وای دی. رسمي نوم یې د ګیانا جمهوریت، نړیوال نوم یې ګیانا او سیمهییز نوم یې برطانوي ګیانا ده. قدرمنو اوریدونکو، ګیانا په بومي ژبه کې د اوبو ټاټوبي ته هم وایي. ګیانا هېواد په لویدیځ نیمهکره، شمالي نیمهکره، ګیانا جمهوریت د جنوبي امریکا په شمالي برخه کې د شمالي اطلس سمندر په لویدیځه خوا کې د سورینام او وینزویلا ترمنځ د لویدیځ طول بلد د 50 درجو تر 60 درجو او د شمالي ارض بلد د 1.5 درجو تر 8.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. د دې هېواد ټول مساحت 2,14,900 کیلومتره مربع دی. شمال ته شمالي اطلس سمندر، جنوب ته برازیل، ختیځ ته سورینام، لویدیځ ته وینزویلا او برازیل هېواد موقعیت لري. په وچه کې د دې هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 2462 کیلومترو ته رسیږي. دا هېواد د اوبو سره 459 کیلومتره ګډه پوله لري. د ګیانا هېواد د مهمو غرونو څخه د ګیانا د غرونو لړۍ دي چې د دې هېواد په جنوبي، جنوب لویدیځو او لویدیځو برخو کې پرتې دي. په دې هېواد کې یو شمېر مهم سیندونه هم شته دي چې د دې سیندونو لارې د هېواد یو شمېر ځمکه خړوبېږي. د مهمو سیندونو څخه یې اسکو وایادو سیند دی چې دا د ګیانا د غرونو څخه سرچینه اخلي او مخ په شمال درومي. د ګیانا جنوبي برخې د استوا کرښې ته د نږدېوالي په توسن توده لمده هوا لري. په داسې حال کې چې د ګیانا د شمالي برخو هوا د کارابین د اغیزې له امله معتدله سمندري ده. د اطلس د سمندر تجارتي سمندري بادونه د دغه هېواد د شمالي برخو هوا په زړه پورې ساتي. په ګیانا کې په 2 فصلونو کې ورښت کېږي، لومړی له مۍ څخه تر اګست پورې او دوهم له نومبر څخه تر جنورۍ پورې. په دغه هېواد کې هر کال په منځنۍ توګه 1.5 ملي متره ورښت کېږي. د استوا کرښه د ګیانا د 1.5 درجو جنوبي واټن کې تیریږي. ګیانا په عمومي توګه داسې یو هېواد دی چې د سمندر له سطحې څخه ډېر لوړ نه دی، خو له دې سره سره د هېواد منځنۍ او جنوبي برخې لږ جګې پرتې دي. د ګیانا هېواد ساحلي سیمې داسې هوارې پرتې دي چې د 15 تر 90 کیلومتره سور او بر لري او په ځینو ځایونو کې د سمندر له سطح څخه لږ ټیټې دي. د ګیانا دولت د دغې سیمو ته د اوبو د ننوتلو د مخنیوي لپاره استنادي دیوالونه او په لسګونه کیلومتره ویالي کانالونه جوړ کړي دي. د ګیانا هېواد 90% خلک په همدغه سیمو کې اوسېږي. ګیانا په شمال کې د پارتیکا خلیج پروت دی. ویل کېږي چې د ګاونډیانو سره د ګیانا په ټولو ختیځو او جنوبي لویدیځو پولو باندې سیندونه بهیږي. ناویلي دې نه وي پاتې چې د ګیانا ختیځ خواته د سورینام هېواد پروت دی چې پخوا هایلندي ګیانا بلل کېدله او له هایلندي ګیانا ختیځ لور ته فرانسوي ګیانا موقعیت لري او دا درې واړه د ګیانا د سیمو په نامه یادېږي. د ګیانا هېواد ډېره خاوره په ګڼو ځنګلونو پوښلې ده. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د ګیانا تر ټولو ټیټه سیمه د اطلس سمندر دی او تر ټولو لوړه سیمه یې رویاما څوکه ده چې 2815 متره جګوالی لري.
د ګویانا هیواد پایتخت جورج ټاون ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 3.55 نفر، په 1 میل مربع کې 9.25 نفر، په ښارونو کې 10.6% او په کلیوالو سیمو کې 2.4% اوسیدونکي ژوند کوي. په ګویانا هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 15.5 کاله ده. په نارینه‌و کې 2.8 کاله او په ښځو کې 8.28 کاله ده. په دې هیواد کې یوه ښځه په عمر کې 2.05 ماشومان زیږوي. په دې هیواد کې د مختلفو نژادونو خلک ژوند کوي. ختیځ هندوان، تورپوستي، بومي، چینایي، سپین پوستي او ګډ خلک په دې هیواد کې ژوند کوي. دین او مذهب یې مسیحي دی. رسمي ژبه یې انګلیسي ده. کرولو، هندي، اردو همداشان د نورو ژبو خلک په دې هیواد کې ژوند کوي. لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. دا هیواد د اداري ویش له مخې په 10 سیمو ویشل شوی دی. حکومت جمهوریت د کامونیلټ غړی دی. د ګویانا نوی اساسي قانون په 1908 د اکتوبر په 4 نافذ شوی دی. په دې هیواد کې جمهور رئیس د هغه ګوند لخوا ټاکل کیږي چې د دې هیواد په ولسي جرګه کې ډېرې څوکۍ وګټي او د ګویانا د جمهور رئیس د کار موده 5 کاله ده. د دې هیواد د جمهور ریاست اوسنۍ ټاکنې په 2011 کال کې ترسره شولې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په دې هیواد کې د رای ورکول سن 18 کلن دی او رای ورکول عمومي دی. د ګویانا هیواد ولسي جرګه 88 غړي لري چې 15 د خلکو په خوښه او 2 د جمهور رئیس او 1 د ولسي جرګې د ویان لخوا د 15 کلو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د ولسي جرګې تیر ټاکنې هم په 2011 کال کې ترسره شولې او راتلونکي ټاکنې به د دې هم په 2015 کال کې ترسره شي. د ګویانا هیواد حقوقي نظام په هغه قوانینو ولاړ دی چې د انګلیسي او هالندي رومي قوانینو له مخې جوړ شوی دی. ستره محکمه او ولي محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د ګویانا هیواد د خپلواکۍ ورځ 1916 د مۍ 26 له انګلستان څخه ده. ملي رخصتي د جمهوریت ورځ د فبرورۍ 23 1901 میلادي. دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1916 د سپتمبر 20 ده. راځو ګران اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې د ګویانا هیواد اقتصاد ته. ګویانا هیواد د جنوبي امریکا د ودې په حال کې یو هیواد دی. د هیواد پراخوالی غټ او نفوس کم دی. له همدې امله د ګویانا د نفوسو د تکلف یا ګڼوالي په ټوله امریکا کې لږ دی او په 1 کیلومتر مربع کې 3.5 کسانو ته رسیږي. ګویانا په 2001 او 2002 کلونو کې ډېر ښه اقتصادي وده درلودله. په دغه کلونو کې د دې هیواد د کرنې او کانونو د سکتور پراختیا د تېرو کلونو په شان ادامه وموندله. د ګویانا هیواد د ملي اقتصاد پسنی پرمختګ په 2003 کې لږ راټیټ شو خو یو کال وروسته بیرته ښه شو. په دغه کال کې د ګویانا د صادراتو عواید لوړ شول. په ګویانا هیواد کې د سړي سر کلنی عاید 3800 امریکایي ډالر دی. غیر خالص کورنی تولید GDP 2.899 میلیونه. د غیر خالص کورنی تولید کلنی وده 1.9%. د غیر خالص کورنی تولید سکتوري جوړښت کرنه 38.3%، صنعت 19.9% او خدمات 40.8% دي. د انفلاسیون اندازه 4.5%. د کار قوت 4,08,000 نفر. کرنه 0.4%، صنعت 19.6% او خدمات 8%. په ګویانا هیواد کې د وزګارتیا اندازه 9.1%، عواید 208.8 میلیونه ډالر او لګښتونه 301.8 میلیونه ډالر. درنو اوریدونکو راځو د خپرونې په دې برخه کې د ګویانا هیواد د کرنې په اړه کې معلومات. د ګویانا هیواد 2.5% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هیواد 4.3% ځمکه څړځایونو، 3.8% ځنګلونو او پاتې 1.5% نور ځمکه غرونو، غونډیو، ښارونو او د ستوګنو کلیوالي سیمو نیولې ده. په 1998 کال کې د ګویانا 1500 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېدله. د ګویانا هیواد 0.4% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هیواد 38.3% غیر خالص کورنی تولید GDP له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، ګني، قهوه، وریجې، حبوبات، قاقو، غنم، تیلي دانې، کیلې او نورې میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم تولیدات دي. د ګویانا هیواد په کانونو کې سره زر، الماس، المونیم، بوکسایټ، سپین زر، مالګه، د ودانیو لپاره راز ډبرې او داسې نور شیان پیدا کیږي.
چې دا هم د دې هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. د دې هیواد د پیسو پولي واحد ګوینايي ډالر دی. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 001592 دی. درنه اردوونکو دا وساسو لپاره د دې ونې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خپرونه په دې تمه چې د ګیانا هیواد په باره کې تاسو معلومات اورېدلي وي. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زی برسر ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. تاسو رابولم د ننګرهار ملي راډیو د نور خپرونو اورېدو ته. د خدای په امان.